السلام علیکم ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نن د افغانستان د لومړني ستورمزلي ارواښاد عبدالاحد مومند مقبرې ته راغلي یو. افغانستان د اوږد او لرغوني تاریخ څښتن هیواد دی چې په بېلابېلو برخو کې نامتو شخصیتونه نړۍ ته وړاندې کړي دي. د ساینس او فضایي علومو په برخه کې تر ټولو روښانه نوم د عبدالاحد مومند دی. هغه لومړنی او یوازینی افغان و چې فضا ته ولاړ او د افغانستان نوم یې د نړۍ د فضایي تاریخ په زرینو پاڼو کې ثبت کړ. عبدالاحد مومند په 1959 کال کې د غزني ولایت د اندړ ولسوالۍ د سردې په سیمه کې وزیږېد. هغه په یوه ساده افغانه کورنۍ کې ستر شو. د کوچنیوالي څخه یې د زده کړو، الوتکو او ساینس سره ځانګړې مینه لرله. د هغه کورنۍ که څه هم شتمنه وه، خو د زده کړو ارزښت یې درک کاوه. لومړنۍ زده کړې یې په خپل کلي کې پیل کړې. ثانوي زده کړې د کابل په حبیبیه لیسه کې بشپړې کړې. وروسته د کابل پولي تخنیک پوهنتون ته شامل شو. د پوځ سره تر یو ځای کېدو وروسته شوروي اتحاد ته واستول شو. هلته یې د کراسنودار د هوایي ځواکونو په ښوونځي او د کیف د هوایي انجینرۍ په اکاډمۍ کې زده کړې وکړې. ارواښاد عبدالاحد مومند د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټ شو. هغه د خپلې وړتیا، زړورتیا او دقیقو الوتنو له امله ژر وپېژندل شو او وروسته د بګرام هوایي اډې کې په دنده وګمارل شو. د 1988 کال د اګست په 9 د سیوز TM 6 فضایي بیړۍ په وسیله د میر فضایي تمځای ته ولاړ. په دې سفر کې د هغه سره 2 ملګري نور هم ول: ولادیمیر لیاخوف، والری پولیاکوف. هغه په فضا کې 8 ورځې 20 ساعته او 26 دقیقې تېرې کړې. ارواښاد عبدالاحد مومند په خپل دې سفر کې د افغانستان د غرونو او سیندونو انځورونه واخیستل. د ځمکې د طبیعي سرچینو د ارزونې لپاره علمي څېړنې ترسره کړې. د اقلیم او هوا اړوند معلومات یې ثبت کړل او د فضایي چاپیریال په اړه یې علمي تجربې ترسره کړې. ګرانو لیدونکو، هیره دې نه وي چې عبدالاحد مومند لومړنی افغان چې فضا ته ولاړ. د نړۍ 4م مسلمان ستورمزلی شو. قرآن کریم یې له ځان سره فضا ته یوړ او هلته یې تلاوت کړ. د خپلې مور او د هغه وخت رئیس جمهور ډاکټر نجیب الله سره یې په پښتو خبرې وکړې. باید تاسو ته ووایم چې په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کېږي چې کاشکې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې، شنې درې او پراخو دښتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري. ډېر محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه عبدالاحد څنګه چې مخکې د پروازه مې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده وکړم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سر ته ورسوو او آماده یو چې لا اضافه که نور کوم پروګرامونه وي موږ چې د رادیوګرام په واسطه راکړي کولی شو هغه سر ته ورسوو. چې په دې سره پښتو د فضا له هغو ژبو څخه شوه چې هلته واورېدل شوه. ګرانو لیدونکو، عبدالاحد مومند نړۍ ته وښودله چې افغانان هم د لوړو علمي لاسته راوړنو وړتیا لري. د هغه فضایي سفر د افغانانو لپاره د ویاړ، امید او علم سمبول ګڼل کېږي. عبدالاحد مومند د افغانستان یو ستر ملي شخصیت و. هغه د خپل زحمت، پوهې او جرأت په مټ د نړۍ تر ټولو سخت علمي ډګر یعنې فضا ته ورسېد. د هغه نوم به د افغانستان په تاریخ کې د علم، نوښت او ملي ویاړ په توګه تل ژوندی پاتې وي. روح یې ښاد او یاد یې تلپاتې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.